سلامونه، لکه څنګه چې مو د مایکروسافټ وینډوز په هکله معلومات ولوستل، اوس راځو عملاً د کمپیوټر له صفحې څخه خپل د وینډوز درس را شروع کوو. لومړی د کمپیوټر دغه صفحې یا دغه مخ ته موږ ډیسکټاپ وایو. په دې معنی چې یعنې دغه زموږ کاري میز دی، که موږ دلته ډیزاینونه جوړوو، که ویډیو او فوټو ایډیټوو، همدارنګه که موسیقي اورو، که فلم ګورو، که لیکنې کوو، هر څه چې کوو د کمپیوټر پر صفحه دغه ټوله ډیسکټاپ زموږ په اختیار کې وي. ځینې وخت خلک د کمپیوټر مخ ته دغه صفحې ته یا د کمپیوټر دغه ټوله مخ ته سکرین وایي، څوک ورته ډسپلی وایي، څوک ورته بیکګراونډ وایي. ولې ورته وایي؟ ډیسکټاپ په دې معنی چې یعنې دا زموږ کاري میز دی، موږ ټول کار چې کوو پر دغه صفحه یا پر دغه میز باندې کوو. او بیکګراونډ دغه تصویر ته وایي چې موږ د کمپیوټر پر مخ باندې ثبت وي او موږ یې ګورو. او پرده یا سکرین څه ته وایي؟ سکرین بیا په هغه صورت کې وایي چې مثلا زموږ د کمپیوټر پر مخ باندې یو بله پرده راسي، هغه ډیسکټاپ خو دی خو پر دې باندې یو بله پرده راغلې ده، دغه ته سکرین وایي. او ډسپلی خپله د کمپیوټر پر مخ دغه روښنایي ته ډسپلی وایي. پاتې شو د کمپیوټر پر مخ چې دغه کوم څه تاسې وینئ، دغه د آیکنز یا نماو په نوم باندې یادېږي. دغه آیکنز کیدای سي هر څه وي، یعنې کیدای سي MP3 وي، کیدای سي اپلیکیشن وي، کیدای سي فوټو یا عکس وي، کیدای سي ویډیو وي، کیدای سي ډاکومنټ وي، یعنې هر شی کیدای سي. خو د هر څه د معلومولو لپاره ډېره ساده خبره دا ده چې ما دلته موس ونیسئ، تاسو ته خپله ښیي چې د دې ټایپ یا د دې آیکنز هغه شکل څه شی دی. دا وګوره دلته لیکلي چې مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ، خو که چیرې ته پر دې کلیک ونیسې دی تاته څه شی هېڅ شی نه ښیي. صحیح ده؟ اما دا چې نه ښیي موږ دې ته هم لاره لرو. راځو راسته کلیک پر وو، پراپرټیز ته راځو. په پراپرټیز کې موږ ته وایي د دې شکل څه شی دی؟ اپلیکیشن دی او AX هغه لنډیز یې صحیح ده هغه دی. او که چیرې MP3 ګورې دلته کې یې درته وښودله خو هغه دی، که یې نه وښوده راځئ پراپرټیز ته موږ ته ټوله ټایپ ښیي چې د دې ټایپ څه دی؟ MP3 ټایپ سونډ دی، MP3 یې لنډیز دی. صحیح ده؟ همدارنګه که چیرې عکس ګورو مثلا پراپرټیز ته یې راځو، په پراپرټیز کې موږ ته ښیي ټایپ څه دی؟ GPG فایل دی، لنډیز یې هم GPG دی. همدارنګه که موږ چیرې غواړو چې ویډیو وګورو، د دې هم پراپرټیز ته راځو، ګوره خپله راته ښیي وایي ټایپ اف فایل څه شی دی؟ MP4 ویډیو فایل دی او MP4 یې لنډیز دی. صحیح ده؟ همدارنګه که چیرې بیا دا ګورې هم دلته موږ ته هر څه واضح ښیي، ټایپ یې څه شی دی؟ اپلیکیشن دی یا پروګرام. خو خلاصه خبره دا ده چې د هر آیکن لپاره جلا وینډو جوړه ده او هغه وینډو کې هغه خلاصېږي. مثلا که چیرې عکس موږ خلاصوو، ګوره په خپله وینډو کې خلاص، یعنې موږ د وینډوز خبره کوو نه. کله چې بیا مثلا ویډیو خلاصوم، ګوره دا خپل په پلیر کې یا په خپله وینډو کې خلاصېږي. همدارنګه که مثلا دا ډاکومنټ خلاصوو، هغه په خپل پروګرام کې خلاصېږي. نو په دې خاطر ورته وینډوز هم وایي چې د دې صفحه پر صفحه یا د هر شي لپاره خپله صفحه. که دا ډکشنري خلاصوو نو دا ګورې په خپل وینډو کې خلاصېږي، په خپل جوړښت. که چیرې ګوګل کروم خلاصوو، دا په خپله صفحه کې خلاصېږي، یعنې خپله وینډو خپل څلر یا شکل جوړ کړو. وروسته راځو د کمپیوټر پر مخ دلته یو بله پټه ده، دغه عمومي پټه د ټاسک بار په نوم یادېږي. ټاسک بار په دې معنی چې موږ دلته هر کار کوو، هغه عادت یا هغه کار راته ښیي چې مثلا فرض کړئ موږ MP3 چلوو، دلته به د دې اواز ته کښته کوم چې بیا مزاحمت ونه کړي. ګورئ دلته یې ما ته وښودل چې تا چیز چلنه کړې. صحیح ده؟ او که چیرې زه راځم ویډیو خلاصوم، هم یې ما ته دلته ښیي. وینې ګوره ویډیو مې خلاصه کړ. که MP3 خلاصوم هم ما ته دی دلته ښیي چې دلته MP3 خلاصه کړې. که چیرې عکس خلاصوم هم یې دی ما ته ښیي. اوس نو د دې ټاسک بار کې څو بټن شیان شته.
لومړی دلته دغه ته سټارټ بټن یا د شروع تڼۍ وایي، ځینې سټارټ منیو هم ورته وایي، مګر سټارټ منیو دا نه ده. سټارټ بټن یا د شروع تڼۍ کې څه شي شته چې دی باندې کلیک ووایو، موږ ته دلته ټوله پروګرامونه آل اپس راښیي، پاور و، سیټینګ و، ایکسپلور مثلا ماست هغه پروګرامونه چې موږ زیات استعمالوو هغه یو څو دانې ښیي، یوزر راته ښیي، لایف اینډ ګلاینس و، مثلا ایکسپلورز و، د هغه رنګه دا هغه څه چې موږ دلته ایښي وي دا راته ښیي. صحیح ده، یعنې د دې طریقې څخه موږ کولی شو د کمپیوټر سیټینګ ته ولاړ شو، خپل د کمپیوټر کې تنظیمات شاملولی، یا مثلا د دې طریقې څخه موږ ولاړ شو خپل پروګرامونه کوم پروګرام زموږ په کار دی هغه د دې ځای څخه خلاصولی شو، یعنې دا سکرول بار دی موږ هغه پروګرام خلاصولی شو. پاتې شو دلته مثلا سرچ شته چې یو پروګرام مو غوښتی چې هغه سرچ کړو، دلته ډېره اسانه مثلا موږ کولی شو چې هغه سرچ کړو هر شی چې مو غوښتی. صحیح ده، او مثلا دلته ټاسک ویو دی چې کله موږ یو شی خلاص کړی موږ دا د ډیسکټاپ موږ ګوره موږ دا پروګرام خلاص کړی دی دلته یې راته ښیي. که موږ مثلا 4-5 پروګرامه خلاص کړي یا 4-5 راته ښیي، ګوره دا دې وایي دا 2 خلاص کړي. که چیرې مثلا یو بل شی موږ خلاص کړی یا دلته به یې نه ښیي، دلته به لاندې وي. صحیح ده، خو کله چې موږ دی وهو موږ ته وایي چې تاسو دا 3 شیان خلاص کړي. همدارنګه دا خواته بیا کویک آیکانس دي. کویک آیکانس هغه آیکان چې مثلا زه نه غواړم هره ورځ دلته سرچ کې پسې وګرځم یا دلته په سټارټ آل اپس کې پسې وګرځم، نو راځم دلته ماس یعنې کلیک وهم او مستقیما زما فایل آیکان یا هغه پروګرام چې ما جوړ کړی ځان ته هغه راته خلاصېږي. کویک آیکانس په دې ورته وایي چې یعنې چې سپان د ژر دغه نه ما خلاصولو ته درته او هغه پروګرامونه چې موږ خلاص کړي هغه هم راته ښیي. دغه ځای ته هم موږ څه شي وایو هایډین آیکانس هم ورته وایي چې مثلا هایډین آیکانس په دې معنا اوس ګوره زه ریکارډینګ کوم دلته د آیکان ښیي دا دا شیان چې زیات څه دي دلې یې راته ښیي د ټسک بار په دغه برخه کې. صحیح ده، همدارنګه مثلا وایلینګ راته ښیي چې څومره اواز ورکړم څومره نه ورکوم. صحیح ده، همدارنګه بیټرۍ چارج اندازه راته ښیي، انټرنیټ راته ښیي چې زه کوم نیټورک سره وصل یم، نوټیفیکیشن راته ښیي چې کوم نوټیفیکیشنونه راغلي، ګوره چې وایرس کوم شی وي هغه هم دلته راته ښیي. همدارنګه کیبورډ راته ښیي، مثلا د کمپیوټر پر مخ باندې زه کیبورډ ویږدم، ګوره هغه کیبورډ څه کار نه اخلم، د دې څه کار اخلم هغه دلته راته ښیي. که چیرې زه مثلا کیبورډ درته واړوم پښتو ته د پښتو بیا پښتو بټنان راته ښیي، ځکه ما دلته ژبه خپل د اړولی شي د کمپیوټر. همدارنګه دلته خپل د کمپیوټر ساعت و تاریخ و هر څه موږ دلته کولی شو چې وګورو. وروسته په دې اخره کې د ټاسک بار څه شي دی؟ پیک دی. پیک په څه معنا؟ که چیرې موږ دلته یو شی خلاص کړی وي هغه موږ ته ښیي. فرض که مثلا دا موږ خلاص کړی، که چیرې دلته موس ورته راوړو هغه وینې سته خو مګر خام یې ښیي، یا مثلا دا عکس دی ګوره سته خو خام یې ښیي، وینې، یعنې کېدای شي چې موږ دا پټ هم کړو ښکاره هم کړو. که کلیک پر وپټوای شو بیخي ټول، اما که کلیک پر ونه هماسې موس دې ته راوړو یعنې زموږ د کمپیوټر شاته چې کوم څه چلان یا شی هغه موږ ته ښیي، خو دلته یې دا په دا شیان ښیي. ګورئ دلته شته. نو راځو وروسته چې شته دلته راسته بټن یا راسته کلیک وهو د کمپیوټر په ډیسکټاپ باندې چې راته ریاکټیو کې موږ ته څه شي راښیي؟ ویو. ویو څه شي دی؟ ویو راته وایي کتنه، په دې کې موږ ته وایي لارج آیکانس غواړئ. ګورئ یو څوک درته وایي چې آیکانس نه دي، نو تاسو ته ډېره ښه کېږي چې درته راسته کلیک وایي چې دا دي میډیم آیکانس یا مثلا یعنې میانه یا بیخي کوچني موږ یې میانه کوو، بس باندې صحیح شو. بیا څه شي لرو؟ اټو ارینج. اټو ارینج آیکان څه وظیفه لري؟ د دې وظیفه دا ده که چیرې دا چک مارک ټوله نماوې خپله منظمېږي داسې په یو بغل. اوس که زه چیرې دا غواړم چې دا ډکشنري دلته کښېږدم نه ایښودل کېږي، که دا مثلا ویډیو غواړم دلته کښېږدم نه ایښودل کېږي، ځکه دی موږ ورته ویلي دي چې دا باید اتومات منظم شي. نو دا که چک مارک ایسته کړې بیا کولی شي چې دا یوه نمه یو ځای کښېږدو، بله مثلا بل ځای کښېږدو، هېڅ مشکل نشته. همدارنګه الاین آیکانس ټو ګیټ، د دې وظیفه بیا دا ده که چیرې دا چک مارک ایسته کړو دا څه کوي؟ مثلا زه اوس دلته دا ایږدم دا ویډیو د دا بلې ویډیو په سر نه ایښودل کېږي، خو که چیرې زه راسم
الاین آیکنز ته ګیټ دغه چیک مارک لرې کړم، یعنې دغه نښه ځینې لرې کړم. اوس زه کولی شم چې د یوې ویډیو پر سر باندې دا ټوله شیان کښېږدم، ما ته مشکل نشته، ځکه ما ورته ویل الاین آیکنز ته ګیټ، یعنې زه کولی شم دا یو شی یعنې دا ټوله ویډیوګانې او آیکنز چې دي دا ټوله سر پر سر په یوه شکل. د دې تاوان دا دی که چیرې ته یو وخت مثلا مهم آیکنز لرې، هغه ته غواړې چې خلاص یې کړې، نو بیا دی تا ته مزاحمت کوي، یعنې نه خلاصېږي. صحیح شو؟ وګوره څنګه یې خلاصوي، اوس ته نه به پوهېږې چې چیرې کوم شی چیرې پروت دی. صحیح ده؟ هلته مثلا که چیرې دا نه ده نو به ډیلیټېږي. که چیرې بېرته داسې کلیک ووایې د الاین آیکنز ته ګیټ مثلا چیک مارک دی کوي ټول ښه. وروسته موږ څه شي لرو؟ شو ډیسکټاپ آیکنز، یعنې د دغه کاري میز پر مخ چې څونه نماوې دي دا زه غواړم چې پټ یې کړم، نو دا چیک مارک لرې که دی به پټ شي. که چیرې مثلا یو وخت وغواړئ چې تاسې د یو بله ځایه څه فرض کړئ زه راځمه د دې کمپیوټر د داخله څخه یو نما یا یو عکس دلته د کمپیوټر پر مخ ایږدم، چې کښې مې شوی ګورئ نه ښیي چې ټوله کمپیوټر هم پسې وګورم ډیسکټاپ باندې. که چې کېدای شي زه د سپیکر راته پیدا شي، کېدای شي دا نه وي کاپي شوی دی، نو زه بل بیا راخلمه چې ایږدم یې باره ما ته وایي بل فایل شته، که غواړې چې هغه لرې کړې دا کښېږده ریپلیس یې کړه، او که نه اسکیپ یې کړه. اسکیپ په دې معنی چې یعنې هلته شته نو زه نه غواړم چې بل کښېږدم. نو څنګه یې ښیي؟ بېرته به راځې راسته کلیک به وهې، یعنې د موس دا راسته بټن به وهې، بېرته به شو ډیسکټاپ آیکنز ووایې، ګورئ هغه نمایې هم ښکاره کړې، دا نمایې درته ښکاره کړه، بېرته خلاصوه یې هم ځای ګټه یې هم شي. صحیح شو؟ د اوس لپاره همدومره د کمپیوټر د مخه سره اشنایي بس ده. نور درسونه به وروسته تعقیب کړو. که مو چیرې ویډیو خوښه شوې وي زما یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. او که چیرې تاسې د کمپیوټر د کوم اپلیکیشن ویډیوګانو یا لارښوونو ته اړتیا لرئ کمنټونه راته پرېږدئ تر څو هغه ویډیوګانې ستاسې د اړتیا مطابق درته جوړې او ستاسې سره یې شریک کړو.